توره شپه و باران و برېښنا ځلېده. حمید بې هوښه زرمنه په غېږ کې نیولې وه او د ځنګله په منځ کې منډې وهلې. ته مې نشي تښتېدلی. د ونو تر منځ د سرو سترګو یوه وېرونکې ناوې ورو ورو ورپسې روانه وه. زرمینه سترګې خلاصې کړه. ناڅاپه هغه وېرونکې بلا د حمید مخې ته راښکاره شوه. ستا ښځه اوس زما ده. خو حمید لاسونه اسمان ته پورته لا زما مرسته وکړه. او هماغه شېبه له اسمانه د نور یو ظروف سرک راکښته شو. سهار شو، لمر راوخت که لږ ارام و. حمید د خپل کور مخې ته کار کاوه او زرمه د چای له پتنوسه راغله. حمیده لږه دمه وکړه. ستا د لاس چای ستړیا ختموي. خو دا خوشحالي ډېره اوږده نه وه. د کلي مشر راغی او په وېرېدلي غږ یې ویل بیا یو ځوان ورک شو. او بیا یې د تور ځنګل پر لور اشاره وکړه. د تور ځنګل ناوې بېرته راګرځېدلې. حمید پرېکړه وکړه چې د دې راز حقیقت به معلوموي. دا ځل به حقیقت معلومو. مزه زړه مې به درځېږي. خو حمید روان شو. که څه در باندې وشي زه به څه وکړم؟ زما امید دی زه به بېرته راځم. هغه یوازې د تور ځنګل پر لور روان شو. په لاس کې څراغ او په زړه کې ضرورتیا. خو د ونو تر منځ یو سپین سیوری ولاړ و، هماغه وېرونکې ناوې. څوک ته یې ځان ښکاره کړه. حمید ورو ورو مخکې لاړ. سترګې یې هر لور ته ګرځولې. خو ناڅاپه هغه وېرونکې ناوې د ده مخې ته راښکاره شو. حمید یو قدم شاته شو خو زړه یې مضبوط وساته. زه له تا نه وېرېږم. ناوې وخندل، داسې خندا چې ټول ځنګل ولړزېد. ستا کور ته لاړه یم. دا خبره چې حمید واورېده نو لکه برېښنا پرې ولګېده. بې له ځنډه د کلي پر لور په منډه شو. زرمینه په خطر کې ده. کله چې کلي ته ورسېد هر خوا چیغې وې. خلک منډې وهلې او د کلي په منځ کې زرمنه د تور لوګي په منځ کې هوا ته پورته وه. حمیده! حمید په چیغه ورمنډه کړه. زرمینه! خو ناوې خپل لاس پورته کړ او تور ځواک یې پر حمید ووهه. حمید لرې وغورځېد او پر ځمکه پرېوت. هغې ته لاس مه وروړه، هغه اوس زما ده. حمید د درد نه پورته شو خو بیا یې لاس زرمنې ته اوږد کړ. زه دلته یم. هماغه وخت د کلي مشر یو پخوانی امانت راوړ. یو روښانه تعویض چې آبي رڼا ترې ختلې. دا د هغې کمزوري ده. حمید تعویض پورته کړ. رڼا خپره شوه. ټول کلی پرې روښانه شو او ناوې په درد چیغه کړه. ممکنه ده. ستا ظلم نن ختمېږي. ورو ورو زرمنه ښکته شوه او حمید په خپلو لاسونو کې ونیوله. حمیده! زه دې ونیولم. خو بیا یو عجیب راز ښکاره شو. د بلا څېره بدله شوه. که ظلم در سره شوي زه دې آزادوم. چې کلونه مخکې د یوې ناوې کاروان په همدې ځنګل کې ودرول شو. ظالمانو پرې برید وکړ. ناوې وژل شوه او روح یې په غصه او درد کې بند پاتې شو. سفینه رڼا خپره شوه. تور لوګی ورک شو. سره سترګې خاموشې شوې او د بلا څېره په ارامۍ ناوې بدله شوه. ستا مینې زما تیاره ختمه کړه. ورو ورو هغه روح اسمان ته پورته شو. سپینه رڼا شوه او بیا ورکه شوه. زه آزاد شوم. په هماغه شېبه باد آرام شو. تیاره ختمه شوه او د کلي له زړه نه ویره وتله. زرمنې حمید کلک غېږ کې ونیو. ما فکر کاوه تا به له لاسه ورکړم. زه چیرې ته هم نه ځم. سهار شو. لمر راوخت. ماشومان دی وخنده. مرغان دی وغږېده او کله بیا ژوندی شو. د کلي په منځ کې ساه د ګلونو په سینګار ښکلی شو. خلکو ویل دا به د سولې نښه وي. خو چې خلکو د ساه اوبو ته وکته یوازې د یوې شېبې لپاره د هغې ناوې ارامه مسکه ښکاره شوه او بیا ورکه شوه. او د دې نه پس د کلي خلکو ډېر خوشحاله ژوند تېراوه.